السلام علیکم. نن زمونږ د امازون چې کوم موږ د پراډکټ هنټینګ کورس سٹارټ کړی په هغه کې به موږ نن دویم ایکسټینشن وایو. مطلب دا چې موږ به د ټولز یا د ایکسټینشن په مدد سره خپل پراډکټ هنټینګ څنګه اسانو او څنګه موږ کولی شو چې په کم وخت کې موږ یو ښه پراډکټ د ځان دپاره معلوم کو. نو په هغه کې موږ نن نیکسټ چې کوم ایکسټینشن دی موږ هغه وایو. تاسو د ایکسټینشن د انسټالیدو طریقه یاده کړې وه. په ټول ایکسټینشن چې کوم دي هغه به سیم طریقې سره انسټالیږي او په کروم کې اډ کېږي. دا زما سره بل ایکسټینشن دی آنلاین سیلر ایډن. دا به تاسو کلیک کوئ کولاو به کوئ نو دلته به ما سره راشي ایډ ټو کروم باندې به زه کلیک وکړم. بیا به وایي چې ایډ ایکسټینشن. نو دا ایکسټینشن به ما سره لږ ټایم کې انسټال شي. اوس ریموو فرام کروم رالی. ما تاسو ته ما ویلو چې ایکسټینشن به هله کار کوي چې تاسو یې پین کوئ. دلته ما پین کو دا. نو اوس دا ایکسټینشن موږ سره داسې کار کوي. دا موږ ته دا ډایرکټ ښایي چې څومره اف بي ایم سیلرز دي څومره اف بي اے سیلرز دي. مخکې به موږ شمارل اوس به دا موږ ته ډایرکټ ښایي. بیا به تاسو ته ویلو چې موږ ته دا به څنګه پته لګي چې امازون سره څومره پراډکټ پراته دي کله به ختمیږي یا د نور اف بي ایم والا چې څومره کسان دي هغو سره څومره پراډکټ دي. نو دا به موږ ته د پراډکټ تعداد ښایي د مختلف سیلر. نو موږ به د دې په مدد سره اسانۍ سره موږ ته پته لګي چې د کم کس سره څومره پراډکټ پراته دي. داسې چې موږ مینوال هنټینګ کوو د دې چیزونو پکې موږ ته پته نه لګي. نو دا یو فایده ده د دې چې موږ ته په دې کې د پته لګي ډایرکټ د چې کوم پراډکټ موږ هنټ کوو. نو دا ما ایډ کو زه دا پیجز لږ ریفریش کوم د ځان سره. نو چې اوس دا یوز کېږي څنګه نو تاسو دې ته خیال کوئ د دې یوز ته چې دا به موږ څنګه یوز کوو. تاسو ته د مارکیټ پته ده دا مارکیټ پلیس ته دا تاسو چینج کولی شئ چې تاسو سره بای ډیفالټ هغه راځي چې کوم ځای کې تاسو یې بیا تاسو دا چینج کولی شئ. د کوم ځای تاسو ورکوئ د هغه ځای زپ کوډ ورکوئ او بس هلته به چینج شي. اوس دا پراډکټ دی صحیح ده. زه دا ګورم چې دا پراډکټ کم کسان خرڅوي څومره سټاک دی ورسره. نو زه به پرې دغه ایکسټینشن رن کړم. بل ایکسټینشن به داسې کار کوو چې امازون ډیس کویک ویو چې کوم هغه به موږ په پکچر باندې ودرېدو نو موږ سره به ټول ډیټیل راتلو. اوس دا چې کار کوي نو دلته به تاسو چې کله پراډکټ کولاو کې تاسو به پراډکټ د ایکسټینشن ته به راشئ او ایکسټینشن باندې به کلیک وکړئ. نو دا تاسو سره دا ډیټیل ښایي. دا به پوره کولاو شي. نو زه تاسو پوه کوم چې په دې څه مطلب دی. دا زما سره ډیټیل رال. اوس کو تاسو دا وګورئ نو دلته ما ته وایي چې دا کوم پراډکټ چې دی د دې ټوټل څومره تعداد پروت دی 1018 تعداد پروت دی. بیا د اف بی اے سره څومره دی 1018 دی. اف بی ایم سره هم نشته او د امازون د لاندې اے ام زیډ د لاندې 0 دی. صحیح ده. په دې خو تاسو پوه شوئ ټوټل سټاک دی ما ته وخوستو. اوس دا سیلر چې کوم دی دا هر یو سیلر موږ ته ښایي د کوم سیلر سره څومره دي. د دې سیلر سره 2 دي د دې سره 4 دي د چا سره 1 دي چا سره 2 دي. خو دا ټوټل چې تاسو جمع کوئ بیا به دغه عمره راځي. د دې سره 99 دي. دا ټول چې تاسو جمع کوئ نو دغه به 999 دي. بیا تاسو ته دا ښایي د هر یو کس ریټ چې کوم دی دا یو سیم پراډکټ دا سیم پراډکټ به مختلف کسان په مختلف ریټ کې خرڅوي. د دیو ته ریټس هم لیکلي دي مختلف ریټس دی دیو. بیا دغه شان ټایپ دی چې اف بی اے دی دا اف بی اے دی ټول صحیح ده. بیا د دې ریټنګ چې څومره پرسنټ دی صحیح ده. بیا ریویوز هم د هغې د لاندې لیکل شوي د هر یو د لاندې. بیا دا چې کوم کنډیشن دی دا یوز کې دي صحیح ده. تاسو ته به دا کړ. بیا که تاسو چېرته دا واخلئ د ډیلیوري چې کوم ده نو دا هر کس ته لیکلی چې هغه تاسو ته کله ډیلیور کوي. دا جون دی صحیح ده 15 جون 16 جون. اوس دا ویډیو کېدای شي لیټ راشي بیا ستاسو سره نو هغه مطابق به هغه ټایم بیا چینج شوی ډیټ به چینج شوی. نو دا چې زه نن چېرته واخلم نو دا به ماته بیا په 15 جون راکوي دا بل بیا په 16. نو دا ما سره یو ریکارډ راځي د ټول سیلر او د هغې د کوانټیټي چې د هغو سره څومره کوانټیټي ده. بیا پکې اف بی اے سره څومره کوانټیټي ده د اف بی ایم سره څومره ده امازون سره څومره ده د هغې پرایس موږ کتی شو ټایپ یې کتی شو ریټنګ یې کتی شو. دغه شانتې زه یو بل پراډکټ تاسو ته معلوموم تاسو ته ګورئ. زه دلته دې پراډکټ ته راغلم چې دا زه په دې باندې د ایکسټینشن رن کوم نو دې پراډکټ باندې دلته چې تاسو کولاو کړئ دلته ودرېږئ ایکسټینشن ته به راشئ نو دا ایکسټینشن به په خپله باندې رن شي. دا به لږ ټایم واخلي نو دا به ټول ډیټیل تاسو سره راشي لږ ټایم پس. اوس ګورئ په دې کې چې کوم دی اف بی اے سره نشته د اف بی ایم سره 188 دي. بیا د امازون سره 1073 دي. بیا دغه شان د دیو سیلر کوانټیټي د هر یو مخې ته لیکل شوي څومره سیلرز دي د هغې د هر یو سیلر نوم هم لیکل شوی
دلته وګورئ تاسو دلته نوم هم کتلی شئ کوم سټور سره څومره پاتې دي د هغې ریټ هم کتلی شئ بیا دغه شانته ریټنګ دی بیا کنډیشن دی یوز هم پکې دي نیو هم پکې دي کنډیشن کې او بیا دغه دا ډیلیوري ټایم تاسو ته ښیي چې دا تاسو ته کله ډیلیور کېدی شي دا شانته موږ به یو بل دا پراډکټ دی په دې باندې به زه دا ایکسټینشن رن کړم نو ایکسټینشن چې تاسو رن کوئ د ایکسټینشن دا نشان دی او اس چې کوم دی د ایکسټینشن نوم هم سره راځي په دې ایکسټینشن به کلیک وکړئ نو دا به موږ ته وښیي چې څومره کسان په دې کې بی ایم کوي بی اے کوي او بیا څومره کسان سره څومره تعداد پروت دی او کوم وخت موږ ته راکولی شي نو دا وګورئ د دې ټوټل څومره تعداد دی د بی اے سره څومره پراته دي د بی ایم سره څومره پراته دي امازون سره څومره پراته دي نو موږ ته په دې کې پته لګېدی شي چې امازون سره څومره پاتې دي کله ختمیږي بیا دغه شانته کوانټټي دا مختلف کوانټټي څومره سیلرز دي بیا تاسو دغه شانته کتی شئ چې د دې ریټ څه دی بیا دغه شانته ریټنګ بیا دغه شانته یوز کوم دی نیو کوم دی او دغه شانته ډیلیوري ټایم هم تاسو ته ښیي چې کله به تاسو دا واخلئ نو کله به تاسو ته ډیلیور کیږي صحیح ده نو دا ایکسټینشن چې کوم و د دې دغه استعمال تاسو په دغه باندې پوه شوئ موږ مخکې دا یو چیز کتو چې دا څومره کسان بی ایم کوي څومره کسان بی اے کوي نو دا موږ ته اسانۍ چې موږ سټاک معلوم کړو چې څومره سټاک دی د دې پراډکټ او هغه ټول هر څه چې کوم دی هغه موږ ډېر په اسانۍ سره معلومولی شو نو تاسو په دې باندې چې کوم دی پوه شوئ اوس تاسو به کوشش کوئ چې دا کم ایکسټینشن موږ تیر ایکسټینشن ویلی تاسو هغه هم استعمال کوئ د هغه باندې کم پراډکټ بیس تاسو په کرایټیریا تاسو ته پته لګي چې د ما داسې پراډکټ پکار دی نو بیا چې کم کرایټیریا شیټ دی هغه که چا سره نیزي بیا سره واپس هم شیر کړم هغه کې به بیا تاسو خپل هغه پراډکټ ډیټیل لیکئ د ځان سره دغه شان به تاسو یو پراډکټ معلوموئ خو ټولز چې کوم دي دا ټولز کویک ذریعه ده مطلب په دې سره په اسانۍ سره موږ ته هغه ټول انفارمیشن راتلی شي مخکې به موږ یو پراډکټ په یو چیز پسې ګرځېدو او دا موږ ته ډایرکټ او بل په ټولز کې دا پیدا چې مینولي هغه بعض څیزونه موږ ته میلاویږي هم نه چې امازون سره څومره دي د کې څومره سیلرز دي د هغو سره څومره پراډکټ دي چا سره ختم شوي چا سره نه دي ختم شوي نو موږ ته ټول ډیټیل دلته راځي د ټولز د وجې بیا به موږ ټولز وایو مخکې به نور ټولز هم موږ وایو خو تاسو چې کوم ټولز دي په دې باندې پریکټیکل کار سټارټ کوئ په دې باندې تاسو ته به دا پیدا کېږي چې یو به تاسو سره پراډکټ راځي هغه باندې که تاسو خپله کار سټارټ نه کوئ نو تاسو هغه پراډکټ چې کوم دی هغه چا باندې خرڅولی هم شي چې ما سره دا پراډکټ دی داسې ریټنګ ریویوز دي او به دومره پیسو باندې به زه تاته درکړم نو تاسو یو قسم له کار کولی شئ مطلب تاسو اکاونټ نشته دا پراډکټ هنټینګ خو کولی شئ که نه خپل ځان دپاره هم کولی شئ او د بل چا دپاره هم هغه پراډکټ هنټینګ کولی شئ نور چې کومې خبرې د پراډکټ هنټینګ هغه ضروري وي ما تاسو سره شیر کړي بیا به نور نیکسټ ټایم موږ دا ټولز وایو پراډکټ هنټینګ څومره کنسپټ دی کوشش به کوو چې ټول ووایو بیا چې کوم پیډ ټولز دي په هغې موږ کوشش وکړو چې ویډیوز تیار کړو خو پیډ ټولز د ډېر سټوډنټ سره نشته او که یې اخیستلو وس هم د بعض کسانو نه کېږي نو تاسو کوشش کوئ چې بس د دې نه څه یاد کړئ د ویډیوز نه په ما نه په کوم کنسپټ نه پوه تاسو په صحیح طریقې سره نه وي پوه شوي نو هغه تاسو بل څه نه تاسو بلې ذریعې نه تاسو یادولی شئ او کم کسان چې واتساپ ته میسیج کوي د واتساپ نمبر موږ په ویډیوز باندې لیکلی دی نو ډایرکټ وایس میسیج کوئ د هغې به دا فایدې چې تاسو چې کوم ګروپ دی تاسو به موږ واتساپ په ګروپ کې میټ کوو بل تاسو چې کوم لوکل ګروپ دی هغه کې به موږ ایډ کوو خپل نوم په وایس کې وایي او خپل ځای وایي نو بس ما سره به ما ته به بیا اسانه ځکه زه واتساپ ته ټایم وباسم چې تاسو ته زه چې کوم ضروري میسیجونه چې هغې جواب درکړم او کوم ضروري سوال زما نه په ویډیو کې پاتې شوی نو هغه زه تاسو سره بیا په ګروپ کې شیر کوم دا ګروپ موږ دغه دپاره جوړ کړی هم دي چې څومره ګروپس دي چې زه ستاسو سره کویک کمیونیکیشن وکړم هر څه دپاره بیا ویډیوز تیارول ټایم نه نو بس هغه ډایرکټ زه تاسو په واتساپ کې پوهه کوم په واتساپ ګروپ کې نو دغه یو څو بیسک معلوماتو تاسو کوشش کوئ چې دا کنټینټ په صحیح طریقه باندې فالو کړئ او څه د ځان نه جوړ کړئ څه وکړئ په ژوند کې امازون چې کوم دی ډېر اسان دی او اوس داسې دور دی چې امازون سکوپ سیوا کېږي ټایم سره سیلرز پکې سیوا کېږي په امازون د خلکو ټس ډېر سیوا دی خلک ته پراډکټ اخلي بل په امازون کې پراډکټ ګران خرڅېږي نو تاسو چې یو پراډکټ واخلئ په هغه کې ښه برابر ګټه کولی شئ صحیح ده نو تاسو کوشش کوئ چې څه وکئ په ژوند کې څه وکئ د امازون چې کوم دی سمپل دی بس دې باندې کوشش وکئ دا یاد کړئ او خپل کار پې سټارټ کړئ ایز ا وی اے کار سټارټ کړئ د چا سره په هغې په سټور کې هیلپ کوئ خپل سټور جوړ کړئ نو اپرچونیټیز دلته ډېر سیوا دي تاسو امازون کې پراډکټ هنټینګ یاد کړئ پراډکټ سورسنګ یاد کړئ به موږ ووایو چې څومره ټاپکس دي شپمنټ پلانز دي دا ټول باندې به موږ کوشش کوو چې ټایم وباسو دا ټول موږ ایکسپلین کړو نن دغه یو دویم ایکسټینشن و دا ما تاسو سره شیر کړو